یاره یو خو زمونږ دغه کوزه طرف ته دغه ګاونډیان نه دي ځان د ډېر کله کله ډېر ښه مسلمانان هم وایي موږ د اسلام په نوم باندې جوړ شو خو دوی کې که څوک د خدای دعوه وکړي دستي بندګان هم پیدا کېږي او د پیغمبرانو دعوې خو پکې ډېرې شوي دي د هغې به امتیان پیدا شوي دي اوس پکې یو څه مولین ناودي دي ویره آیا وایي چې موسیقي که څوک اوري نو دا خو داسې کفر نه دی او دا داسې وادي خبره ده دغه بل ملا چې تاسو ګورئ یو دا وایي تاسو باجه وغږوئ وایي دې کې خو تاسو چاته کنځلې ونه کړې وایي نه وایي دا خو صحیح ده نو خبره دا ده راشه چې پیغمبر څه وایي قرآن څه وایي استاد او سرود اورېدلو اړوند چې دا ښه کار دی که دا بد کار دی خو نه پوهېږم چې دا کومه کټګوري خلک دي زیاتره خلک به دوی کې پګړۍ ووهي او بس سپین رومال به ځان باندې راواچوي بیا د ملایانو تمثیل کوي نو وایي دې باندې زړه ته سکون ورکول کېږي نو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله تعالی فرمایي چې په ذکر د الله باندې خپل زړونو ته اطمینان ورکړي نو ملا صاحب اوس په موسیقۍ باندې څنګه زړه ته اطمینان ورکړي خو ما وختي ویلې چې په دغو کې هر څه چلیدی شي او دا زموږ ملک الحمدلله دلته به په هره برخه کې هر څوک نشي چلی دلته هر کار لپاره خپل کس پیدا دی خو دا بېله خبره ده چې دوی اوسه پورې تر اوسه پورې موږ ژوند ته نه وکړي نو د دې ملا صاحب خبرې هم واورئ د موسیقۍ اړوند خو بیا الحمدلله د وخت یو بهترین عالم سواتي صاحب ورته یو بهترینه ځواب ورکړی دی نو د هغې ځواب هم واورئ راځئ دا راسره وګورئ ورکوي زه ډېر خوشحاله شوم چې دې سره د ټنګ ټکور هغه آلات دي رباب دی باجه ده دوپړۍ دي او ښه ښکلي اوازونو والا ورسره هم دي اکثر خلق تپوس کوي چې یاره دا ټنګ ټکور ګناه دی او که ګناه نه دی نو زه وړمبی راجا ته وایم چې راجا دا ووهه ها اوس په د راجا نه تپوس کوو چې زمونږ کوم مولان په دې باندې د کفر فتوی لګوي د ګناه فتوی لګوي چېرې دا آلات موسیقي غږول د ګناه دی نو راجا تا دا باجه وغږوله په دې کې تا چاته کنځل وکړو نه جی دې کې خو ما کنځل هم نه دي کړي او دې کې خو ما د چا بد هم نه دي کړي موږ ټول ورځ مثال خپل مزدوري وکړو حق حلاله مزدوري ستړي شو یو سړی ایمان نه راوړي او د ثواب کار یې نه ګڼي او ضروري قیمتي ټایم ورباندې نه ضایع کوي او د بې حیایۍ او د بې ادبۍ سبب نه ګرځي هسې د ټایم پاسۍ دپاره یو سړی دا شی استعمالوي نو دا بیا دومره خطرناک نه دی لکه څومره زموږ مولیانو د دې نه یو کفر ګډېده را ګډېده ډمتوب اوس خو بعضو پکې دغې مې اجازت ورکړی ایو وایي زه حیران شم وایي که سندرې اورېده عبادت نه ګڼي بیا اوره که عبادت یې نه ګڼې نو بل به راوځي وایي که غلا کول عبادت نه ګڼې کوه که د غلا عبادت یې مه ګڼه خو کوی نو یو بل پکې بیا تفصیل کړی دی تفصیل د ډم سره ناست دی حیران به شي د دې پټکي او د دې ګیري چې کومه بې حرمتي کوي دا خلک او د دې علم اډم ته وایي ته وایي څه کوې هغه شی ورته مخې ته پروت وي هغه نه ډول نه هغه سیتار ورته وایي که څه شی رباب او شی ورته پروت وي او یو بل دی خوا راشي هغه سره ډول کوي بله خوا نه شي هغه سره بل شي یعنې ښه پوره مجلس له ورغلی ورته وایي چې تاسو چې دا سندرې وایئ که نه د څه دپاره هغه وایي بس د خلکو د خوشحالولو لپاره وایي چاته کنځلې خو نه کوئ که نه نه څوک وهئ خو نه که نه نه چا سره ظلم خو نه کوئ که نه نه نتیجه نو چې نه چاته کنځلې کوئ نه پکې څوک وهئ نه چاته تکلیف ورکوئ خو ځان نه غربوي غربوي دی که نه تاسو به کدي چې ویډیو پرې چا به لیدلی ما لیدلی دی که ما بل ورځ ولیدی ما ته ملګري راولېږله وایي چې دا سړی راولېږي او بهر چاته کنځلې کړي د هغې نه ښه نه دی چې ځان له د کور کې ناست شي او دا ډول ډبري وایي راوایي حیران دې ته شوم لکه اوس د سندرو دا خو زه صحیح شو دی چاته کنځلې نه کوي چاته اوس یو سړی دی هغه بل د نشې کار کوي نو نشه ییز پسې ورشه وایي چاته کنځلې خو نه کوي که نه
هغه وایي نه څوک وایي خو نه که نه نه چا باندې ظلم خو نه کوي که نه نو چې نه کوي ځان له غریب یو سګرټ کش راکاږي د چرسو د هیروینو تاسو ورته څه وایئ لګیا دي ځان لږ پته نه شي چې دا موږ به کوم طرف راوایو او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې دا لیبرل غونته کې دي که دا علمانیان او دا دهریه دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کړي وایي علم دا دی د علم غر د علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پې د مولا پروت دی هر مولا نه وي ګورې او پښتانه وایي هر سورګیری شاګل نه وي دا نه چې ته سړی دی پټکۍ په سر پروت دی یو مولا دی یا ګیره ګټه کړې د مولا دی ګیره عام سړی نه شي ګټولی پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه نو ته به سړی وینې پټکۍ به اچولی ته به سړی چې مولي صاحب رواج دی ګیره خو د سړیتوب نښه ده یو سړي پرېښودې ده یا په دین چې عبادت دی بس خلک یې صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي یاره سړي نه بعضې